د جمعې په ورځ باندې د جمعې فرضي مانځنه وړاندې 4 رکعاته سنت چې کله پاتې شي د دغه سنت قضا لازم دی او کنه. فقهای کرام فرمایي قضا اصلا د فرایض او واجبات وي، د سنت قضا خلاف القياس ثابت ده. کوم شی چې خلاف القياس ثابت شي نو هغه په خپل مورد پوری خاص وي. د سنت قضا صرف د ماسپخیم او د سهار د سنت قضا ثبوت لري او دا سه حکم په حدیثی مبارکه کې وارد ده. نو قضا صرف د ماسپخیم او دارنګي د سهار د سنتو ده. د جمعې د سنتو قضا وارد شوی نه ده. شامی جلد دویم صفحه 514 کې دی نام قد يستدل للفرق بينهما بشيء آخر وهو أن القياس في سنن عدم القضاء كما مر، وقد استدل قاضي خان لقضاء سنة الظهر. دلته دا طویل عبارت نقل کړی دا لنډه دا دی چې کچری د جمعې په ورځ باندې 4 رکعاته سنت اولنی د چانه پاتې شول وروسته به قضا ثابت نه ده او قضا ور باندې لازم نه ده. اخیرنی شپږ رکعات خپل سنت وکي، مخکینی سنت قضا ور باندې نشته.